السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید رحیم شاه د پکتیا له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده، زه په 2009 کال کې د روژې په مبارکه میاشت کې ډېر سخت مریض شوم، یعنې له نن نه 15 کاله مخکې. پښو او لاسونو مې کار پرېښود، ما روژه ونه نیوله، خو فدیه مې ورکړه. آیا اوس دوباره خو په ما باندې روژه نه کیږي؟ اول باید موږ او تاسې سبب د فدیې وپیژنو چې سبب د فدیې څه شی دی. فقه اسلامي په 3 جلد کې په 1944 صفحه کې لیکي چې سبب د فدیې چې دی هغه عجز دی د روژې نه. بیا وروسته پکې لیکي فتجب باتفاق الفقهاء على من لا يقدر على الصوم بحال وهو الشيخ الكبير والعجوز. نو سبب د فدیې چې دی هغه عجز او عاجزوالی دی د روژې نه. نو د فقهاو په اتفاق سره دا فدیه په هغه چا باندې واجب ده چې هغه د روژې د نیولو قدرت نه لري، لکه شیخ فانی یا هغه مور چې هغه ډیره زیاته بوډۍ وي یا هغسې مرض چې د هغه د جوړېدلو امکان نه وي. په همدغې صفحه کې وروسته دا هم ذکر کوي وتجب الفدية أيضا بالاتفاق على المريض الذي لا يرجى برؤه لعدم وجوب الصوم عليه. نو که ستا مریضي داسې مریضي وي چې په هیڅ وخت کې ته د هغو روژو چې تا خوړلي د نیولو توان نه لري، نو ته کولی شي چې د هغو روژو فدیه ورکړي. اما که ستا مریضي داسې مریضي نه ده، په راتلونکو کلونو کې د روژه نیولې او اوس هم توان د دې لري چې هغه یوه میاشته روژه خوړلې د هغو قضایي راوړې، نو فدیه ورکول د جایز نه دي، ته به قضا راوړې. نو د فدیې سبب چې دی هغه عدم قدرت دی په صوم باندې په ټولو اوقاتو کې چې په هیڅ وخت کې د روژې د نیولو توان نه لري. اما چې د روژو د نیولو توان ولري فدیه یې صحیح نه ده. نو که ته اوس د روژې د نیولو توان لري، اوس خو ورځې اوږدې دي چې په جمې کې ونیسې، هغه فدیه چې تا ورکړې هغه صحیح نه ده. څومره روژې چې تا خوړلې دي هغه روژې به بیا راګرځئ. معجزه د ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا، دا د نن عصر خبره پکې شوې ده پخوا. معجزه د ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا، دا د نن عصر خبره پکې شوې ده پخوا. دا د نن عصر خبره پکې شوې ده پخوا. پزراتو کائناتو غړېدلی د قرآن، برکتي کړ حاصل چاچی منلی د قرآن. پزراتو کائناتو غړېدلی